د کابل امبولانس امریت د کابل ښاریانو لپاره 24 ساعته وړیا خدمتونه وړاندې کوي. د دې امریت مسؤلین وایي دوی د 25 مجهزو امبولانسونو او صحي ډلې په لرلو سره د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې 18 څانګې لري چې شپه او ورځ د خپلو هیوادوالو په چوپړ کې دي. دوی وایي د کابل ښار نفوس ته په کتو سره اړتیا ده چې د لا غوره خدمت لپاره نور امبولانسونه هم زیات شي. اوس مهال موږ 25 امبولانسونه لرو. الحمدلله کوم خدمتونه چې د کابل امبولانس امریت وړاندې کوي هغه روښانه دي. له نیکه مرغه موږ ټول هغه ناروغان چې د بیړنیو پیښو وي یا د طبیعي پیښو وي موږ په خپل وخت ورسره همکاري کړې او روغتونونو ته مو رسولي دي. د امبولانسي خدمتونو معیار ته په کتو سره که موږ وګورو د کابل ښار نفوس هم زیات شوی او لا هم د زیاتېدو په حال کې دی. نو اړتیا لیدل کېږي چې د 1 میلیون نفوسو په اثر باید هم دومره امبولانسونه شتون ولري. خو د اوس وخت لپاره موږ په همدې 25 امبولانسونو شته ستونزې حلوو. د کابل ښاریان وایي دوی د امبولانس امریت له وړیا خدمتونو ډیر خوښ دي. دوی وایي پخوا ستونزه دا وه چې پر وخت یې رسیدګي نشوی کوی، خو زیاتوي چې د اسلامي امارت په راتګ سره یې هغه ستونزه له منځه تللې او د کابل امبولانس امریت خدمتونه تر پخوا ډیر ګړندي شوي دي. د اسلامي امارت پر راتګ سره څه کم 2 کاله کېږي چې دغه ستونزه حل شوې. ډیری داسې پیښې زه پخپله مې کتلې دي او لا به انشاءالله دې شاهدان اوسو چې ډیر په خپل وخت ماین وخت باندې رسیدګي کوي. د امبولانس امریت څخه موږ ډیر زیات راضي یاستو. امبولانس امریت چې دی په خپل وخت سره دلته د کابل ښاریانو ته ځان رسونه کوي. د کابل امبولانس د 102 شمیرې ځوابونکي څانګې کارکوونکي وایي دوی په ورځ کې تر 50% هغه اړیکې هم ځوابوي چې یوازې مزاحمت کوي. په ټوله کې له خلکو څخه زما دا غوښتنه ده چې بې ځایه مزاحمت دې نه کوي، سربیره پر دې چې لګښت یې کېږي هم خپل او هم زموږ وخت ضایع کوي. زموږ وخت په هر حال د هغو وخت هم ضایع کوي کوم چې واقعي ناروغ لري او غواړي زموږ له شمیرې سره اړیکه ونیسي او دوی په دې وخت کې زموږ د اړیکې شمیرې مصروفه کړي وي. په کابل ښار کې د امبولانس خدمتونو امریت په 1982 کال کې په فعالیت پیل کړی دی چې موخه یې روغتونونو ته د ټپیانو او ناروغانو پر وخت لیږدول دي. د معلوماتو له مخې دوی په 24 ساعتونو کې د 120 تنو په شاوخوا کې ناروغان روغتونونو ته لیږدوي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.